السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآني واقعات دا مباركة سلسلة روانه ود رب العالمين بتوفيق سنة او باغی کې موږ د بعض پیغمبرانو واقعات ذکر کړی دي، او د پیغمبرانو علاوه کوم څه واقعا په قران کې راغلي دي هغه ذکر کړی دی او دا غي نه بیا فائدہ. نو قران دې کتاب دی چې د حکمتونو د فائدو نه ډک دی، به چې خاص کر دی پیغمبر واقعا راشي نو فائدہ ورته ملوي شي، حکمتونه به ملوي شي، د پیغمبر به پیژني چې دې چاته راغلو او قوم رد عمل سو. نن به ان شاء الله د لوط علیہ السلام مبارک مختصر خبره کو. د لوط علیہ السلام تذکرہ په قران کریم کې. لوط علیہ السلام دغه نوم دی لوط ابن هاران ابن اعزر، او اعزر چې د ابراهيم عليه السلام پلار دی. نو د پلار چې د لوط عليه السلام هاران د ابراهيم عليه السلام ورور دی. د ابراهيم عليه السلام څه شو؟ ورور شو. لوط عليه السلام د ابراهيم عليه السلام ورور دی. نو څومره چې انسان ورور دی. اترې چې د ابراهيم عليه السلام بیر ترزوی څوک دی؟ ترزوی چې د نغ اسماعیل عليه السلام او اسحاق عليه السلام. بیر اسحاق عليه السلام زوی یعقوب علیہ السلام، بیا یعقوب علیہ السلام زامن ایکیو یوسف علیہ السلام. ابه دې شيزه د دومره مبارک انسان دی، د دې مبارک خلکو سره د نسب دی، د رشتہ ده. لوط علیہ السلام ابراهيم علیہ السلام باندې ایمان راوړو او په سختو حالاتو کې دغه سره مرګ راو او دغه سره هجرتونه کړیو. کله چې د ابراهيم عليه السلام قوم هغه ته تکلیفونه ډیر ورکړو په بابل خار کې یا بابل خار کې، نو دا غزين دوی هجرت کو دوانو لاړو شام ته. او الله سبحانه وتعالى د لوط عليه السلام واقعا په قران کې په ډیرو ځایونو کې بیان کړی دی چې هغه به تاسو پته چې قران سره روان د لوط عليه السلام تذکرہ به راځي. او الله په قران کې وی ولوطا آتيناه حكما وعلما. الله سبحانه وتعالى علم ورکړو، حکمت ورکړو، نبوت ورکړو. او بیا دغه ایتونو په اخر کې الله وی وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين. په نیکانو خلقو کې او صالحینو کې. نو الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام د واقعې بیان کې بیا وی فآمن له لوط. لوط عليه السلام دغه سره ایمان راوړو. وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. کله چې دوی د شام زمکې ته لاړو لوط علیہ السلام او ابراهيم علیہ السلام، په هغه ځکه بیا الله سبحانه وتعالى لوط علیہ السلام یو علاقه ته ولېګو چې هغه ته صدوم وي. صدوم او دغه په خوښه کې چې کوم علاقه و. صدوم د علاقه یا د خار یا د کلی د نن سبا د اردن او د فلسطین په منځ کې. او اوسم شتي خلک زی ګوري او غزي شتي په کم ځبانی چې رب العالمین عذاب راوستو. هغه د قیامت پورې او نه خدای الته چې کمی وبدي هغه وبونه څوک فائدې نشي غسته، هغه مړی وبدي او ولکیږي تم دغه نه د اوسه پورې هغه وبچې دغه شان دي او په دغه طرف باندې خلک تیریږي. او دا واقعا بنی اسرائیل ته او دا واقعا د نصارو ته دوی ته معلومه ده چې لوط علیہ السلام په قوم باندې الله سبحانه وتعالى دې عذاب راوستو او هغه دغه صدوم علاقه ده.
سدوم علاقه ته لوط علیہ السلام لاړ او هغه ته دعوت شروع کو او اولنې دعوت ته پیغمبرانو دغه پټ سترګې چې څوک نه ته پوښتنه کوي چې پیغمبر چې علاقه ته لاړ پلانې پیغمبر ناول دعوت یې څور کړو توحید طرف ته چې یو الله بندگی کوي دا سره په عبادت کې څوک شریک نشتی د هر پیغمبر اولنې دعوت دی او دا به د هر مسلمان او د هر داعی او د هر عالم اولنې دعوت دی. دعوت به د منځ نه شروع کې، دعوت به د جهاد نه شروع کې، او دعوت به د زکات او د خو اخلاق نه شروع کې، دعوت به د بنیاد نه شروع کې او توحید دی. به دغه نه بعد به نور دین بیانې. دا بس کسان دي چې کین سبا چې د بازو خلکو بس یو طرف رانیولې د دین دعوت مغیله ورکی او دغه ټول دین دی. نو باز خلک وایي چې دین دا دی چې صرف مونږ کوو بس، نه چې تاسو کینی پاسې د منځ خبره وکړي چې څوک د منځ دعوت ورکړي دغه دعوت ډیر خوږ لګي. باز کسان صرف ښه اخلاق یادي، باز کسان صرف په jihad پورې ختی دي چې کینی jihad بس کې چې پاسې jihad بس کې ټول دین په jihad کې jihad نشي، دین نشتی. منګ وینا شروع به بنیاد نه کې بیانې وټول دین. یا ای الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، دین به پوره بیانې. دین یو طرف چې دی راونو به د عوامو دا مطلب شي، د عوام خو نه پوي، عوام دا مطلب چې په دین کې غټ کار دغه دی او بس نور څه نشته. زموږ نور داخله خپکیږي چې کله موږ نوې مسلې په دین کې بیانو. نوې مطلب دا چې د عوامو ته نوي سره پس ورله سو کله مخکینی خبره هغه خو د عوامو ته خو نوي کنه. ولې ځکه چې دوی ته د په دعوت کې په تبلیغ کې علماو ته دا خبر نه بیان کړي، نو دا اوس هغه ته نوي ښکاري. نو بیا وروي دا نوي خلک پیدا شي، نوي مسلې بیانې، مسلې نوي ندي پتا باندې نوي. نور دا مسله خو سره پس ورله سو کله مخکې بیان شوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی د په وحی کې راغلی. نه دا نقصان دی د داعی او کمی دی په یو عالم کې چې هغه په دعوت کې صرف یو طرف راټینګ کې او نور ورسفري. لوط علیہ السلام چې سدوم علاقه ته لاړ نه الته ولنې کاری دا شروع کو چې هغه ته د عبادت د توحید د دې دعوت ورکو. امر بالمعروف والنهي عن المنکر د خکر امر او د شروع کو د غلط کار نه منع کول، د هر قسم فحاشین منع کول، خاص کر د هغه فحاشین چې هغه دوی نه مخکې چا کړي نه. الله سبحانه وتعالى لوط علیہ السلام دې قوم ته ولېګو چې هغه د حد نه وړېدلو او الله غوته مسرفین ویلي دي، ظالمین او ته ویلي چې دا دې قوم چې د حد نه وړېدلو، دا دې قوم چې دوی په دې فواحش او په دې ګناونو کې ډوب شي او پای کې غرق شي او بالکل بګدن پراته وو. دا غوی په مجلسونو کې به دا غلط کارونه فحاشي دا بخ کولاو کېده، بلکې غټ کار باغو کې داو چې سړی به د سړی نه شهوت پوره کوو. او د دې کارو چې دوی نه مخ کې چا د نو کړي، نو غټ فحاشي به کې داو چې سړی به د سړی نه شهوت پوره کوو. سړی به په سړی باندې مینېدو او سړی به په ماشوم باندې مینېدو، دغه سره محبت کوو. بلکې بعض سیرتونو کې دې سره راځي چې به لارو کوڅو کې به دوی لګي یو بل سره به دا کارونه کول. او دریم کار به کې داو چې شو کې به کولې د خلکو نه مالونه وهل. دریم کار به کې داو چې په مجلس کې به دي نه سپک مجلسونه به نه، په مجلس کې به یو بل لاس ورلو، یو بل به چتول لګول. او د دین ګورې عبرت اخلي، درس ته اخلي. ور اسی نه به نو مزه لوط علیہ السلام د قوم تذکرہ ز کوم تاسو ته ولي کوم ها ولي کوم عبرت څه مطلب دی چې دوی کې چې کم بد کارونه چې د موږ د ځان نه لري ساتو. تفصیل لازم اعظم په مجلسونو کې به یو بل لاسونه ورلو، یو بل سره به دا هغه غپ لګو چې هغه به یو نتیجه به دغه شهوت پوره کول دی یو بل نه. دومره به حیا قوم چې په مجلس کې به دغه شناسو دا به نه کته چې ما سره پلانې ست आवाज به وستو، یعنی چې سپک کارونه وغیرہ دوی په مجلسونو کې وو. الله سبحانه وتعالى دې قوم ته پیغمبرونو دام دې پیغمبر د پاره یو غټ کار دی. دې قوم له دعوت ورکول چې هغه په لارو کوڅو کې لګي لکان دی یو بل سره چې فحاشي کوي. دوی د دې فحاشین راړول د غټ صبر غواړي، د غټ ایمان غواړي، ځکه الله دې پیغمبرانو د مقام د اوچت کړي. به پیغمبرانو بشي الله سبحانه وتعالى د علماء مقام اوچت کړي، ولې ځکه دوی به باغ لار رواني. په دې سخت حالاتو کې دوی لګي خلکو ته بیانونه کوي، تقریرونه کوي. الله سبحانه وتعالى وی لوط علیہ السلام خپل قوم ته دا خبر وکړه چې دعوت کوو. ولوطا اذ قال لقومه
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. تاسو دې ګناه کوئ چې تاسو نه مخکې چا سره کړی نه. ځکه بعض علما بعض سلف دا وی که الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم تذکره نه کړي نو زموږ دماغ دا سره منل نه چې الک د الک سره غلط کار کوي. دا موږ سره منل نه، خو چې الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم تذکره وکړه نو اوس موږ دا ومنو چې الله تذکره کړي دا خوشي وي. الله دې رحم وکړي په دغه سلف باندې او په دغه مشرانو باندې. او که اوس وین بخپل سترګو به لیدلې، که اوس وې نو بخپل سترګو به لیدل خو نیکان خلک او چت خلک نه غوي چې دا خبره زموږ دماغ ته نه پریږي. تاسو د منلو خبره چې الک به الک سره غلط کار کوي، جنې به د جنین شهوت پوره کوي، دا زموږ دماغ کې سره وي راځي نه. خو رب العالمین تذکره کړی د لوط علیه السلام قوم به دا چل کو به چلوي خو به شي وی دي کنه نو به ایمان دي. او که اوس دی وې الله سبحانه وتعالی تذکرم کړی دا وشتیم په ډیرو معاشرو کې الله سبحانه وتعالی پونګ مې رحم وکړي. دا خبره وتم لوط علیه السلام وکړه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تاسو دې سړو سره چې شهوت پوره کوي لوط علیه السلام وته او هغه زنانه هغه خزي تاسو پرې دی چې کوم الله تاسو پر پیدا کړی دی لپاره دي چې سړی خپل شهوت پوره کړي. بل انتم قوم عادون، تاسو دې قوم جرحد نه وړېدلی. دا مرض چې دی سړی د سړی نه شهوت پوره کوي، جنې د جنې نه پوره کوي. دې ته یو اصطلاح ولکېږي هم جنس پرستی. هم جنس لکه سړی د سړی سره زنانه د زنانه سره والعیاذ بالله. زه د په الله باندې قسم خورم چې دا الفاظ ګوره زه په ډیر مشکل باندې د خپل خلین راوباسم چې یو سړی د زناورونه بدتر شي دا ولا سي انسان یو دی بل ځان ته څنګه مسلمان وي. جاحظ دا خبره ذکر کړې ده د زناورو مبارکه د سارو مبارکه وی زناورم دي نه کوي. زناورو کې نر د نر سره خپل شهوت چرته نه پوره کوي او نه پکې کوم چې ماده د مؤنث د مؤنث سره خپل شهوت د سره پوره کوي نه. زناور دا کډیر بد غني سوی د دونه د خرونه او د خنزیرانو نه. خنزیر او خر د په دې زناورو کې د قدودي چې دوی کله نه کله ماده د مادینه او نر د نر نه خپل شهوت د پوره کوي. نو کم انسان چې ولیعذ بالله باندې د صفت راشي نو دیم د دې دوه زناورو بشان دی کم خر خنزیر د نور نه کوي. نور په دې باندې ځان ډیر دغه غني فطرت ته فطرت الله دې پیدا کړی زمونږ د دې قوم د لوط علیه السلام د قوم چې دوی فطرت الټه شی. اوس ګوره الله سبحانه وتعالی د زنانه په یو خاص شکل کې پیدا کړی ده. ګیره نشتی په جسم یې وخت ډیر نه نرمه پیدا کړی ده، نازبی نه دي سړی وته زړه کې دي سړی دا په انسان کې د طبيعت الله دې اچول دی. انداسه ګناه نه ده. هر سړی چې دی اگر رغبت دی زنانه طرف ته به زنانه د سړی طرف ته رغبت لري ولی ځکه چې سړی الله دې پیدا کړی دی چې په مخ کې ګیره ده په نور جسم یې وختي سخوند کی مزاج نم د بدن نم د دې د لاسه د زنانه د دې سړی طرف ته مایل کیږي او سړی د زنانه طرف ته مایل کیږي. خو چې کله یو سړی چې دغه جسم په خپل دغه یی کوم چې بیان کو د خپل ځان په سړی ته مایل کیږي د فطرت نه الټه خبره نه. بالکل چې فطرت الټه شي هغه دغه شی جوړ شي. او زه د بل معاشري خبره به نه کومه ځکه چې دې چې کوس بل چاته نه ملګیا. زمونږ د پښتو په معاشره کې د مرز نن سبا ګوره خپ زور او شور سره روان دي. بس مشر سړی وي چې په کوم ځای کې الکان ویني هغه ته بتاویږي راتاوي. بلکې دې پوری باز علاقې رسیدلې دي چې په هغه علاقو کې تر ځان سره خپل کشرور نشي ګرځولې. کال تر ځان سره ګرځونو خلک ډاری کوي د ځان له سوګ راوسته
او باز عقیده سری چې التبت د ماشوم دومره خیال کې د الک چې دومره به د جنې خیال نه کې. نن سبا ګور څوک به جنکو نه یری جنې خو کور کې ده کنه کور کې نه است د پلار مور سره د مخامخ ته خو یریږي بچا باندې الک باندې نه سبا یری او دا خبرې به خو واضحه کوو هغه پوری مرز نشي ختمېدای چې سو پوری موږ خبر واضحه کړی نه ازي چې خبره د تاومره تاومه هغه څه مطلب شو دا مرشتي کنيشتي خام شوی دی والعیاذ بالله خام شوی چې تاسو په زی په زی داسي زناور ښکاری د ټکي ز په دې چې د صفات په بل چا کې نه د زناور به د زی په زی ښکاری چې هغه به دی الکانو ته او دوی ته بچی دی په انتظاری بلکې داسي مرز دی او داسي کسان پکشتي چې هغه داسي الکانو په شي ګرځي نو دی الکانو ته وی اول ما سره بدکاریو کې به سره زو کما او بلکې داسي کسان پکشتي چې هغه داسي الکان ګوري د صد پر جو سره بدکاریو کوم نه وای ما سره بدکاریو کې زبدل دومره پیسې درکوم ولعیاذ بالله دا یو مرز دی دا یو ښه مرز دی یو داسې مرز دی چې الله سبحانه وتعالی دې د هر انسان حفاظت وکړي د فطرت بالکل تشي د دې مبارک ته بعض معلومات درکم په ټول دنیا کې هم جنس پرست خلک چې جنې په جنې مینیږي الک په الک مینیږي اخیری چې کوم احصائیه ده او کوم شی ده په ټول دنیا کې هغه چې 600 ملیون خلک په دې مرز کې مبتلا دي 600 ملیون خلک د په دې مرز کې ابتلا دي چې سړی په سړی مینیږي او جنې په جنې مینیږي او دا کم مریضان چې د ایډز بیماران دي دا خطرناک بیماری ده په دې کې 46% په دې کې چې کم مریضان دي هغه د دې د لسه مریضان دي چې الک د الک نه شهوت پوره کوي هغه دې د لسه مریضان دي او درته مومه چې کم سړی الک د الک نه شهوت پوره کوي او دا مرز پکې د دوی عمرونه د دې ډاکټرانو د اصول مطابق او مشاهدم دي چې د سړی وته وګوري دي چې د دوی عمرونه د نور خلکو نه 15 کاله کمی غالبا دوی چې مړ کیږي به 35 کې او د 35 نه 40 په منځ کې د خبيث د ځمکې د مخ نه لري کی الحمدلله چې عمر کم دی دا عمر د سره چې کمیږي د دې خباثت له سره د مرز کمیږي دا مرزونه به نه ولېږي اخر کې بس خام مرزونه باندې مبتلا شي د سي مرز چې ګوري چاته ویل هم نشي چې به ما دا مرز دی علاج هم به نشي کوله مشرانو ته نشي ویل کشرانو ته نشي ویل په دې مرز کې مبتلا شي بلکې زه په خپل یو کس دا واقعا د خصقه کس موږ ته بیان کړی دا او کس د پیجنم چې هغه په دې الکانو به شي ګرځي نو چې یو الک سره رابطه کړی و ناغالک انکار کړي چې نه نبیو د دی ویلي چې سید استا څه شرط نه غوډي چې شرط زما درې زبسته د خې سره زنا کوم نه غوډي سید نبی راوسته د خې سره ول زنا کړي به د غسر زنا کړي دا خبرې ګوره چې دې ناشنا نه دي چې کوم چې لګاول پیری مونږ ورو ها څول پر ورېدو ولني دا د پښتو معاشره کې د مسلې خاص کر د ټي وي او انټرنیټ او د ډیش دا خصوصیات دي چې معاشري نه دي جوړي دا خلک وی دا انګريزانو د معاشره خره تعلیم ابتدي او زموږ د مسلمانانو په کمزې کې پاتې شو او مولوی سیب لګیر دغه زړې خبرې کوي او پلانې دي زه ته صرف د هر انګريز ملک خبره ته نه کومه د 600 ملیون خلک چې ما ذکر کړو دوی ګوره غالبا د کمزيري هغه د ملکونه صرف برته د یو ملک تذکرو کوم امریکا او په امریکا کې یو خار به ذکر کوم چې هغه ته وی کالیفورنیا کې چې کوم رسمي واده شوی د حکومت د طرف نه د سړی سره هغه 1 لک کسان دي په دې علاقه کې دنه او 3 ملیون د دې چې دغه واده نه لري خو یو بل سره ژوند تیری الک د الک سره او جنې د جنې سره او رسمي الته سرټیفیکیټ ملويږي واده کیږي باقاعده او هغه واده کې پروګرام کیږي او خلک کوم راځي چې چلرونه پلاني سره واده لري او مونږ چې کینو د بز بي دینه یو منی به دي سبه منی فطرت زناور په شان دی بدی کې منی
په دې کې منی چې الګ د الګ سره خپل شهوت پوره کوي جنې د جنې سره پوره کوي په دې کې منی شکر وباسي چې رب العالمین دل د پاک دین درکړي د سجدون خپل سر د سر اوچتوي ما الله ته جاړي او شکرونه وباسي د رب العالمین بندگی دي شو کوي چې به خوري کوي څومره خپل پاک معاشره څومره خپل پاک دین صفا ستر دین بالکل صفا سره که شهوت پوره کول غواړي د خزینه دی پوره کی په خوري طریقه شری طریقه باندې سلور خزو سره پوره کولای شي سلور سره خزه شهوت پوره کول غواړي واده دي شي شهوت به پوره شي کنه بیا چې سړی په لار رواني نظر بس ساتي کوز بساتي جنې چې په لار رواني نظر به کوز ساتي بلکې شریعت دا وی چې دی ولک ګیرو برید نه راغلي دغه سره به یوازې نه کینی څومره کول دین دی څومره کول شریعت دی چې د فطرت هغه دین دی د فطرت هغه نو د لوط علی السلام په قوم کې د مرزونه هغه له دعوت ورکو چې ګور د زرانه شتي د دوی له شهوت پوره کوي کنه تاسو خو دې کار شروع کړی چې د یو قوم د سره کړی نه ګور دې چې کړه د انسان د فطرت الټی شي کنه نه دی بیا ساجيبه خبرې کوي اوس ګوره لوط علیه السلام دوی له څومره خپل دعوت ورکو چې د روح فطرت تر وړي د روح اخلاق تر وړي د الله سبحانه وتعالى بندگی تر وړي د خباثت نه او د فحاشین ځان لري ساتي دا غوي جواب سو الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي فما كان جواب قومه نو جواب دا غوي قوم مگر سو الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم دلوت لسنه وباسي کړي د دې علاقې وباسي د کورمو وباسي دي زینه ولې وباسي هغه څه ګناه کړی ده او تاسو فطرت تر غواړي او تاسو رب العالمین بندګۍ تم غواړي د معاشره پاکول غواړي ولې تاسو وباسي ګناه څه ده ګناه ده انهم اناس يتطهرون وې د دې خلک د ځان پاک ساتي د دې ګناهونو نه غلط کارونه ځان پاک ساتي کنه ولر کو دا پاک خلک زموږ نه دي په کار منګ دماغ زموږ خراب کړو نن سبا چې چتری علاقه کې دیندار سره وشيږي په ډیره کې دیندار سره وشيږي په کور کې دیندار کسي نه د باقي کور ولا د باقي ډیره ولا دي سي تنګي ډیره نو بسره کلري کې ختمه کې شي چې لولي په مخ وي چې ټي وي مګوري ډیش مګوري انټرنیټ مګوري سندري ماوري تنکړي لري کې دي ځنه دې کله نه پلانې وباسي وړ شي چې لولي په مخ وي قران او حديث دي قران او حديث دي ولې موږ نه پويګو ولې زموږ د پلان کې نه پويدو صرف دې پويږي په ټول دنیا کې لري کې وي بس دا د ګناه دي حق برس انسان انهم اناس يتطهرون اسیو ګره دغه انسانانو ته او د دوی د ډونوالي ته چې یو انساني سید لري تراړي دوی ته وي د ځان پاک ساتي د کلی نه وباسي او درته وایم د باطل پرستو قاعده او قانون او طریقه دا ولنه د قیامت پورې هغه دا چې کله سره جواب نو د علاقینه وباسي چې کله سره جواب نو حکومت تر د شکایت وکي کله چې سره جواب نو مړی کوي کله چې سره جواب نو ویروي کله چې سره جواب نو سزاګانې ولا ور کوي او پلان وسم دغه طریقه ده بالکل دغه طریقه ده چې څوک حق بیانې حکومت ته ودی وخی څوک حق بیانې کله ودی وباسي څوک حق بیانې وبدي تنګي او کړي دي چې ډیر ناقه طریقه ده دویم دغه طریقه وا لوط علیہ السلام ویرو بلکې صرف دا نه چې هغه یې ور کوله او دا دوی چې موږ ته کلی نه وباسو بلکې د دوی د کفر ته ګوره او دوی چې په دې گمراهۍ کې څنګه دنه ورغلیو دوی هغه ته دوی وی د الله عذاب راول کنه ان كنت من الصادقين کترشتینه د دلیل په دې باندې چې دوی په دې کفر کې ډیر جوړ تلیو یو سړي خبره تا ونه منله زه سید و دي نه منله الټه هغه پورې مزاق او بیا د دې سوي چې الله عذاب عمر ولا کترشتینه موږ به وینو زه دغه ځکه لوط علیہ السلام دا دعا وکړه قال رب انصرني على القوم المفسدين الا زما مرستو کې د دې قوم په مقابله کې چې کم فاسد خلک دي الله سبحانه وتعالى په دغه ټیم کې چې کله د دعا رب العالمین نو وخته او هغه ته आवाज وکړ رب العالمین ته الله سبحانه وتعالى خو به خپل مرګرو دفاع کوي دا غوي مرستم کوي ملائکه راولېګل ملائکه لاړو درې ملائکه
او بعض سیرتونه کې دي سره دي دا جبريل عليه السلام میکائیل اسرافیل علیه السلام دا درېونه لړ د انسانانو په شکل کې په ابراهيم عليه السلام پسې په ابراهيم عليه السلام په شکل لاړو الله بخپل واقع بیانې ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى الله زموږ د ملائکه چې ملګرو وي د لاړو په ابراهيم عليه السلام پسې زیره ویوړو قالوا سلاما چورنو سلام واچو قال سلام هغه سلام واچو كينس فما لبث ان جاء بعجل حنيذ يسخي ولا اريد كوريو كي خيوت فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكره او ده ځان له واقعي د ابراهيم عليه السلام چې اشغه سرسري بیانوم تفصیلی نکو لا سونه دغه مخ ته نتلو خوراکي نکو واوجس منهم خيفه ابراهيم عليه السلام ویل چې دا څنګه انسانان دي خوراک دوی نه کې مو ته خوراک مخ ته خو قالوا لا تخف يريګه ما خبره ته ټول وکړه ان ارسلنا الى قوم لوط من لوط عليه السلام بقوم بشراغري وامراته قائمه فضحكت خزي ولا وسوق سوق ولا سارا اغولو نغه بخندا شو فبشرناها باسحاق نزير ورکو جستاس ويزوي کی اسحاق صرف دانه ومن وراء اسحاق يعقوب او دي اسحاق نمد بيعقوب کی نوسه قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز زما بچی کیږي زو بډای خزم وهذا بعلي شيخا دته ګردا زما خاونه زنه بډا سړی ان هذا لشيء عجيب خبره قالوا تعجبين من امر الله او تقول لا خبره کې څه تعجب رحمت الله وبركاته عليكم الله رحمتونه وبركاته دې پتاسو فلما ذهب عن ابراهيم الروع کله چې ابراهيم عليه السلام دا يره ختم شو وجاءته البشرى او زيره وتم لو شو نو مخته بل کار شروع کوغه يجادلنا في قوم لوط الله به با شروع کو مریضی شروع کړي لوط علیہ السلام د قوم مبارک سی دی ملائکه ته تاسو سره پر راغلی دومره ډیر خو تاسو سي ناراضي چې سره راغلی سره پر راغلی یو لوط علیہ السلام بقو ان فيها لوط بيغه لوط علیہ السلام دا کولمه بګیره نو دې ملائکه له جواب ورکو نحن اعلم بمن فيها من تفتره بس لننجينه واهله هم باغو د زین روباسو او دغه کولمه مروباسو الا امراته شو دغه خزینه چې هغه دغه کسانو سره شاته پاتې کی الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام مبارک یجادلنا فی قوم لوط ولي ان ابراهيم لحليم اواه منيب ابراهيم عليه السلام چې درمن انسانو ډیر دي نرم زړه ول انسانو نه دی نه غوښته چې एकदम پیډوانی عذاب راشي بلکې دوی ته نور دعوت ومشي او مسلمان له بکر چې بزن کې د صفت پیدا کی و دي چې ابراهيم عليه السلام خبر دي چې باغو کې دغه فحاشي ده خو به مغواړي چې دوی ته نور دعوت وشوي خیر خواو دا خبره رواني نه چې کله وته دا خبره وکړه په دغه ځکه د ابراهيم عليه السلام زړه مطمئن شو چې دغه تی وباسي دا لوط عليه السلام دغه کوړمه ووزي نبي او ته ملائکه دوی یا ابراهيم اعرض عن هذا ابراهيم دا خبره نوري پریده بس دیګ نوري خبره مکو ولي انه قد جاء امر ربك الله طرفنا امر شي چې تبا کوي به نو تبا کوي به بدیګ به ابراهيم عليه السلام خبرم نه چيري سمو چې انسان دی واتخذ الله ابراهيم خليلا الله مرګره الله د مرګري خبره دي چې نه چيليږي چې کله یو پر فیصله وشي ذکر الله ببل چې سوي وقضينا الى ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين الله موږ فیصله کړی و چې دوی جړل به سحر ختمي نجرب رب العالمین فیصله وکي ما يبدل القول لدي الله بزما فیصله دا نه بدلی دا خبرې ګوره من کو دا سیب دې پر نه کوم چې بار بار ګوره زبر درسونه کې دا خبر کوم بار بار کوم دا ګوره دې پر کوم چې تاسو راځون راځوندې شي دا فحشي چې بکم قوم کې پیدا شي دا ګناوه چې بکم قوم کې پیدا شي رب العالمین ګوره تبا کوي
واقع تاسو به واورئ چې دا قوم الله څنګه تباه کړی. ملائکه دغه ځینه پاسې ابراهیم علیه السلام ته سید موږ لاړو او ته یې سدوم علاقې ته مخه کړه. سدوم علاقې ته چې ورسېدو او دا درې واړه ملائک د ښکلي ځوانانو په انسانانو په شکل کې راغلي چې څه ښکلي بالکل داسې وو چې رب العالمین یو امتحان فتنه او دا غواړي چې په دې قوم باندې حجت قایم شي چې دوی څه کوي. سوال به څوک ونه وي چې اسې تباه کړي دي ګوره په آخره کې بیا به حجت قایموي. چې دوی د سدوم علاقې ته ورسېدو نو دغه ځای کې د دې نهر په غاړه باندې د لوط علیه السلام لور ولاړه وه. دغه دوه لوڼې وې. نو هغو ته یې خبره وکړه وي لوط علیه السلام ویاو خو زه به یې وبوځم تاسو به نه ځئ. ته پته وه چې زموږ قوم څه دی دا ښه قوم نه دی او دا خو میلمانه دي او زما د پلار خواله راغلي به دوی ځان سره په څه طریقه باندې روان کړو. د خپل پلار یې خبر کو وی پلار میلمانه راغلي. هغه ته څوک دي وی چې درې هلکان راغلي ښکلي هلکان راغلي. راووتو لوط علیه السلام میلمانه یې ولیدو. الله سوي ولما جاءت رسلنا لوطا او کله چې زموږ دا کسان لاړو په چا پسې په لوط علیه السلام پسې دغه ملایکو ورسېدو دغه رسولان لاړو په لوط علیه السلام پسې چلو شو سیء بهم وضاق بهم ذرعا. بس لوط علیه السلام بس زړه تنګ شو. وقال هذا يوم عصيب نن خو ډېره سخته ورځ ده. زړه تنګ شو چې اوس به دا قوم خبر شي او دا به کېږي څه او ما پسې میلمانه راغلي او هغو ته ویلي اولم ننهک عن العالمین موږ ته منع کړی نه وي چې د چا میلمستیا به نه کړې دا هلکان. خیر د میلمانه کېنول او د زړه نه یو رب العالمین خبر دی چې په زړه کې دې غریب څه دي څه تېرېږي په دغه ټایم کې سوچ دا دی چې قوم خبر نه شي. خو د ښځه چې وه هغه د قوم ملګرې وه نو هغې قوم له خبر ورکړو چې زما په خاوند پسې درې هلکان راغلي څه ښکلي هلکان راغلي لکه تاسو راځئ راشئ. چې څنګه دا خبر هغو ته ورسېدو رب العالمین په قرآن کې وایي وجاءه قومه يهرعون إليه رامنډې ولې ټول رامات شو. ومن قبل كانوا يعملون السيئات او د دې نه مخکې الله وایي دوی دا بد کارونه کړي. چې کله دوی راورسېدو لوط علیه السلام ته پته چې قوم راغی راووتو بهر ته او د دوی سره خبرې شروع کړې. ډېر ښکلی نصیحت په ډېر ښکلي طریقه باندې زه په اختصار سره ذکر کوم. ناولې ورته څه ووایي یا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وایي دا زنانه دي دا جنکۍ دي دا ستاسو لپاره پاکي دي دوی سره خپل شهوت پوره کړي. تاسو ولې اوسېدې د دې میلمنو په مخ کې ما شرموئ. نو ځکه ورته دا خبره وکړه میلمنو دا خبره فاتقوا الله نو ویریږئ د الله نه ولا تخزوني في ضيفي میلمنو په مخ کې ما شرموئ. دا زما میلمانه دي اوس راغلي ما سره ناست دي. الیس منکم رجل رشید په تاسو کې خو خیر سړی نشته چې دې خبره پوه شي میلمانه راغلي. د دلیل دی په دې باندې چې الیس منکم رجل رشید یعنې په دوی کې هوښیار سړی نه و. ولې ملک صاحب مخکې دا وایي چې دا کار چې څوک کوي دغه فطرت الټه شوی نو دا هوښیار نه وي. دی خو د ځناورو نه هم بدتر دی چې ځناورو بدتر شي په دې کې به عقل د کوم ځای نه راشي. لوط علیه السلام لګیا د غریب د هغوی سره خبرې کوي دا ورې راباندې کړی چې میلمانه خبرې وانه وري دته دا پته نه چې دا میلمانه څوک دي. نه دې د هغوی سره خبرې کوي لګیا ډېر کوششونه کوي ډېر کوششونه خو د هغوی هغه زړونه خو هغه داسې شوي دي. نو هغو له جواب څه ورکړو جواب کې ورته هغوی څه وایي قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. تا ته پته دی چې دې زنانو سره زموږ نه لګي. او دا راته فایده ذکر کړو چې کم سړی په دې مرض کې مبتلا شي والعیاذ بالله هلک د هلک سره خپل شهوت پوره کړي نه د بیا د زنانو سره نه لګي. او دې ډېر واقعیت موږ ته را رسېدلي دي چې دا کسان په دې مرض کې مبتلای او ښځې په نورو ځایونو کې خپل شهوت پوره کوي. دا به هم د الله یو عذاب وي. دی به یو عذاب کړي هلته به بل عذاب ومي. او چې جنۍ د جنۍ نه شهوت پوره کوي د دې بیا هلک ته رغبت نه وي.
عجیب مرض دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول لري ساتي او الله دې زمونږ بچي زمونږ نسلونه ټول دې الله سبحانه وتعالی لري ساتي. لوط علیہ السلام ته وی استاد لونو سره زمون کار نشتی. لونه مطلب یې پیغمبر د پلار په ځای نو په دې امت کې چې څومره جنکی ده دغه لونه حسابي په دې کې زمون څه کار نشتی. وانک لتعلم ما نريد خدای د پدری چې موږ څه غواړو. تاسو بدبخت قوم پیغمبر ته وی خدای د پدری چې موږ څه غواړو. یعنی دوی په دې ګناهونو کې ورغلو خو په نمونو ورغلو. ذکر الله سبحانه وتعالی چې دا خبره کوي رب العالمین څخه خوږی خبرې کوي نسوي لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. اے پیغمبر وشتا په جون می دي قسم د قوم نشو نشه بالکل به ګناونو کې او قسم د پیغمبر په جون باندې وخورده نشه شي. د دې سي مرز ته تاسو ما سوي لکه سات مخکي چې پیسې ورکې چې څوک ما سره د بدکاری وکي دا مرز دی کنه. نو دوی با په دې مرز کې اخته شوی دي نشه شوی دي. دوی نه پیغمبر پیژني نه علم پیژني بلکې دسی واقعا راغلی ده چې الک د پلار د خپل زوی سره بدکاری کړی ده. سبحان الله. الله ویل عمرو کینم لفي سکرتهم دوی په نشه کې نسره نشي دی به نه پوهیږي زما زوی دی کدامي رور دی کدامي پلار دی به په دې کار پسې ګرځي ولیاذ بالله. نو لوط علیہ السلام چې کړه دا خبره ولیده چې دا قوم خو منکیږي نه وری را بن کړي د بهر د ټول بحث روان دی ملمانه دنه نه استنه دا خبره وکړه ارمان وکړو لو ان لي بكم قوه ارمان چې ما سره طاقت ووس یو کس ولاله ټول خلکو ته الله اکبر دې ته وي رب العالمین د لپاره قرباني دینداری. لو ان لي بكم قوه ارمان چې ما سره طاقت وي بری مټو کې می زور وي نو تاسو به زما د ملمنو ته نږدې شئ نه. دوی می سوي او اوي الى ركن شديد او یا د دې قبيله سره مرګره وي چې غزور وره قبيله وي نو ما سره بغو ولاړ دي ځکه هغه دا نه چې الله ته ير دي الله ته یاد د خدا کا سبب دی ظاهري. الله چې تاسو مرسته کوي خو په سبب باندې کوي کنه به سبب جوړ کړي الله به مرسته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله دې رحم وکړي په لوط علیہ السلام باندې قد كان يأوي الى ركن شديد دا غسر ركن شديد هو سوق رب العالمین وکړه. دا خبره کې دي ملائکه چې کړه د आवाज اوریدو چې د لوط علیہ السلام خبره نه مني نو لوط علیہ السلام ته आवाज وکړو چې بس د نور مطمئن شي نو ته وی یا لوط ان رسل ربک موږ د الله طرف نه راغلي لګ یصلو الیک دوی ته هیڅ نشي ویل ته پرې دوی ته سوي په دغه ځکه چې خبره ختم نشوي دوی بیا هم لګي د خپل کار باندې اصرار کوي چې موږ د نورزو جبرئیل علیه السلام په دوی به بار ته وروته چې جبرئیل علیه السلام وروته نو د خپل یو وزر چې راغی کم دی دغه شو وزري شپږ سوا په دې یو وزر یې سیده چې توکو دي مخون له رواچونو د ستر ګړندې شو. الله وی ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم موږ له ستر ګورانې کړې. په دغه ټیم کې ملائکه لوط علیه السلام ته وی چې بس وځه فاسري باهلك بقطع من الليل شپې بوزي ولا يلتفت منكم احد او پتاسو کې ګورې څوک شاته ګوري نه الا امراتك سوى استاذ خزنه انه مصيبها ما اصابهم کیسه چې به قوم تر رسي دا بستري خزي تم راسي او بیا عجیب خبره ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب د دوی چې کوم نیټه راغی کومه ده سحر دې ملائکوي سحر نږدې ولې سحر پوری دی لوط علیہ السلام ته ویزه الله په قران کې وی دي ته وی چې ومضوا حيث تؤمرون لکه دته یو زم خو ولو چې تاسو د کوم ځای امر کې ګلته زی د شپې لوط علیہ السلام وروته او په دې ټول علاقه کې څوک ور مسلمانانو ها
ټول حق یو کور مسلمانانو الله سوی فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين چې څومره مؤمنان هغه ته موږ وېستو سره ډېر زیات مؤمنان الله ته وېستو به سوی فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين یو کور الله یو کور لوط علیہ السلام هغه لونه و دې چې به سوی چې غالبا خلک خدا کار کوي نو دا په حق ها مونږ چې کله چې تاسو مسله بیان کې ضرور قرآن او حدیث کې نو پاکستان کې خو ډیر خلک نه کوي او دا دومره پلانې ملک ور نه پويږي پلان نه پوي تاسو پويږي دوه کسان را پاسېدلې چې دا خبرې کوي دې ځکه الله په ټول کلی کې سو کور دي یو کور دی دا یو په حق دی او دا ټول څه دي دا په باطل دی خیر دوی وروته د بیبي شاده پاتې شو او دا ساتي چې د لوط علیه السلام خزه او د نوح علیه السلام خزه دا د خپل قوم سره مرګرتیا کوله په عقیده کې نور ګره پیغمبر له څوک د خیانت نشي ور کوله نه الله پیغمبر له دې خزه ور کوي چې هغه سره په کټ کې خیانت وکړي پیغمبرانو ډیر اوچت مقام دی په کټ کې هغه خیانت نه کړي خو خیانت یې بس کې کړي په عقیده کې خیانت کړي الله سبحانه وتعالى به مخې ته واقعي ذکر کړی دا و چې کله دوی وروته او دوی تلاړو فاخذتهم الصيحه مشرقين نور راختو دي ټینګو دوی باندې عذاب راغی او څنګه عذاب راغی فلما جاء امرنا کله چې راغی امر زمونږه عذاب زمونږه جعلنا عاليها سافلها الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ته امر وکړ جبريل عليه السلام د دوی له ټول کله د رزمکه نه سره وېستو راوي وېستو او د اوچت کو بره ویړو تر دې چې د دوی د کلی چې کوم سپیو هغه غپل نو هغه आवाज ملائکه په اسمان کې وورېدو هغه اسمانه پوری ورسول د هغه زینه په دوی باندې کانو باران وشو او د کلی دا غزینه په مخه راواچو الټه راواچو الله سوي جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود دې کانو باران په لوک چې راکړي پخشي او په دې کاني باندې نوم لیکل شي چې دا کانه په پلاني باندې لګي په هغه برابر تباہ وکړو بالله سبحانه وتعالى کله راوزار کو مسومه عند ربك بیا لړی راجيبه خبره کوي چې انسان دې سخ یری وما هي من الظالمين ببعيد دې عذاب د ظالمانو نه ګورې لري نه دی چې کله به دا صفات پیدا شي الله بیا امر واستې شي بیا د عذاب ور کولای شم بیا د زمکه الټه کولای شم بیا د زمکه خوځولای شم بیا د زمکه کولا وهلای شم دا خلک به دنه بوي شم الله زبده قادر خو کچا دا صفات بزن کې راوست یره پکار دي چې الله موږ له یره راکې ګوره چې ظالمانو نه دا قسم عذاب سلری نه دی والمؤتفكه اهوا فغشاها ما غشا اکله چې په مخه د برینه راغوزار کړو په عذاب کې د کله بالکل پټ شو ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر الله السحر هغه په دې حال کې کو چې سخت عذاب پیراغله په دې چې څنګه لوط علیه السلام باندې په سحر کې چې عذاب را یو څو سکندہ او بیا د لوط علیه السلام قوم لزمکه په دې مخ باندې سره وونه نه دا غوي आवाज اوري کېدو نه دا غوي شړوي چې معمولی سي आवाज یو کس پکې ژوندې دوه پکې ژوندې ایس پکې هم نو هغه مزي چرچی هغه چغي چغاري هغه غټي خبري هغه پیغمبر سره دښمنیانی هغه سره لړوسه شو ختم شو الله سوي فقطع دابر القوم الذين ظلموا الله من جل وسدا قوم كم چې ظالمانو تمام کړو بالکل والحمد لله رب العالمين او حمدنا او شکرونه چا د پاره دي د الله لپاره چې داسې قوم ختم کو په دې شکر او حمد واستبکاږي وامطرنا عليهم مطرا موږ به باران ور ولوي فانظر نتسوګور کنه کیف کان عاقبه المجرمين سوچ پکې وکي دا ټول واقعا موږ دې لپاره بیان کړل الله سوي ان في ذلك لآيات للمتوسمين په دې واقعا کې نخې دي د خیر خلکو لپاره
چې هغوی به د دې قسم کارونه ځان لرې ساتي. وانها لبسبیل مقیم، اکیل الله وي هغه بنې غلر پر تلل شي وي ګوري کړه الله وي. ځکه الله د قریش ته خبره کړې ده وانکم لتمرون علیهم مصبحین وباللیل، تاسو به د کلی باندې سهارون تیر شوي د شپې تیر شوي، فلا تعقلون، عقل په تاسو کې نه راځي. اوس هم لاړ شي هغه کلی هلته شتي، هغه علاقه اوبه چې هلته دي، دغه علاقه چې رب العالمین په لوط علیه السلام په قوم باندې اوچته کړې و بیا یې راګوزاره کړې و. دا یو داسې فحاشي او یو داسې وران کار دی، او د دې کار سزا څه ده؟ حدیث کې راځي، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجه راوړي، عبد الله بن عباس نو حدیث دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، کله چې تاسو دې ونی سي چې د لوط علیه السلام د قوم چې کوم مرز هغه پکې، نو فقتلوا الفاعل والمفعول به، اسو کې چې کوي هغه به موجنی او د چا سره چې کیږي هغه به موجنی. خدا کار دې چا موته شروع کړ سبانه خلک به وجنو؟ نه، دا د حکومت کار دی، دا د وخت د خلیفہ کار دی، دا د قاضي کار دی، دا د غلقې د مشرانو کار دی. ځکه چې دا خو به فتنه تی جوړي، ته به بسړي باندې اسې بهتان لګي چې دې سیده مړ کې خپل دښمنی وبګي وباسي، کې دې شي دا سړی دې سینې کې دې شي ډېر خبري. نو دای سزا ده، خو دا سزا به هر سړی نور کې چې تر پاسو ته کوا، ته شروع کړن خپل کلی کې خپل علاقه کې نه. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی، امام احمد بن حنبل راوړی دی، عبد الله بن عباس نو حدیث دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې لعن الله من عمل عمل قوم لوط، د الله لعنت دی په هغه قوم باندې کوم چې د لوط علیه السلام د قوم هغه کار کوي. لعن الله من عمل عمل قوم لوط، بیا به دویم په رسول الله بیا وی، په دریم پیر بیا وی. خبره سخته کړه. ولې سخته کړه؟ ځکه چې خلک د فطرت نه الټه شي. بل حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی، دا د فائدې لپاره ذکر کوم، عبد الله بن عمر د موي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لم تظهر الفاحشه في قوم قط، کله چې په قوم کې د فحاشین راوتی دي، او دا د فحاشین مشر د فحاشی ده چې الک د الک سره شهوت پوره کوي، جنې د جنې سره، حتى يعلنوا بها، او د فحاشی په دوی کې خورش او خکارش او خصپای کوي، یره پزړه کې نه حیا او شرم نه، الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. الله وبګی داسې مرزونه او داسې عذابونه برولي چې د دوی په پلار نیکه باندې چې ترغلي منو. وشګوري ننی مرزونه نمونه تاسو ورېدلې پلانې مرز دا اوس هم پلار نیکه د سره پیجندونه چې دا مرز پکې. اوس کې دیږي کې د درس کې موږ سره سپینګری مشران نشي دوی ته پوښتنه کوي، دوی ورته وایي جناب دا مرزونه خو د سره ونه زموږ موږ پیجندونه چې داسې دي، دا خو سره وته رسد له سره وته د دې فحاشي د لاس. زموږ تاسو ټول ته د نصيحت چې د دې قسمه فحاشي نه ان شاء الله تاسو د دینه پاک خلک خو بیا هم نصيحت کوو. الله په قران کې سوي یا ایه الذین آمنو آمنو، ایمان ولو ایمان راوړی، نو ایمان ولو ایمان راوړی به ته الله ولو ایمان راوړی، مطلب چې ایمان خډیر کوي، خې مضبوط کوي. نو ان شاء الله تاسو کې به دا مرز نه، تاسو پاک خلک یو، چت خلک به خو به نصیحت خو به کو کنه. نو د دینه د بچ کېدو یو طریقه ده چې د رب العالمین یره دی په مخه پښړه کې. بل لار ده دومره چې همیشه د عقیده ساتي چې رب العالمین ماته ګوري، زماوري ته به دې ګناول نه نږدې نه ورسي. درېمه ده کله چې سر دې دا غلط کار وکړو نو دا قرض دی، قرض دی نو څه تنه بلځم غسته کی، یسته د زوینه ولیاذ بالله، یا د رور نه، یا د نوسینه، یا خو لازم به قرض غسته کی. بیا سلورمه چې په کوم ځای کې داسې الکانی چې دغه ګیرو بریت نه خپل الکانی دغه سری واځي مکه نه. عمر بن خطاب رضی الله عنه، عمر بن خطاب ګره سوق دی وې زه په یو کوټه کې دنه د تکي توري وینځي سره چې تک توري او بدرنګي د سرخ کولینه او بیا وینځي وې دغه سره زی وازینه کینم. او د سوق دی لوط عفوا عمر بن خطاب رضی الله عنه او سوق دی کنه څومره دی غرب ایمان هغه زی وازینه کینم. او نن سبا چې موږ چاته نصیحت وکړو چې ورو ته دې ذکرو کې چې کور ته دنه دي سي مرزه د کور کې دنه زنانه کور کې دنه دي سي یره ته ځکه څه غلط ښکارم، ته د کزدي څخه ښکار، ته د کزدي څخه ښکار. عمر دا نو یې زو سره واځي نه کیرو ته سوکي
ته څوک جناسي په دې ټیم کې خاص نصیحت د قاریانو ته کم چې وړو ته قرآن پڑھاوي په کور کې یا په مدرسه کې هغه له د پکار د چې د الکانو سره د دوی سره ډېر ټیم اسې نه اړي بغیر د ضرورت نه سبق خو ته پڑھاو خبره ختمي اسې وسره نه کینی ولیعذ بالله دې سم ډېر واقعیت راغلي کنه دي راغلي نو خط طریقه ده چې دې قسم وړو سره ځان لري ساتي دا بس کسان چې کوم مرکز به راوستي ځان سره کېنور د زموږ پلانې څه ضرورت ته چې یو ځان سره کېنه صحیح دغه خپلې بل څوک نه سي به کېنه ځان سره بل چې د بدګماني یو لار کولا وهلوم دی په ځان باندې او زموږ معاشره خو دې درجه ته رسیدو ولې جو بل چې زوی ځان سره ګرځي باز علاقو کې نو دې ځان له څوک راوسته نبي چې دې ځان سره بته دې ګرځي ته خسړې خو خلک بد باندې سکی بدګماني بد باندې کوي او بل زه اریان شم دیتا موږ یو کس مخکې څه خبر راغلی دی یو کس سره مشر سره 24 غنټې سحر ما خام به دغه سره په خوا کې لکانو سحر ما خام واړه لکان دي دغه سره چې کله خبره له نصيحت نه موږ تقریبا 300 قسم بابو نصيحت درلو ما ته کسانو وی شي یو مازی جیزو نصيحت له موږ ورولو سره کمرې کې نه سو وران مخ بالکل وران او زره ته په الله قسم خورم بالکل د لوط علیه السلام قوم مت راي دی دو دغه سره ځکه نه استم خبره ترې مو سره کولی مته دې ذکر وکړي دی با سره ګرم شو تاسو بدګماني کړې په نو زه خو ګمان د کم زینو کوم سحر ما خام ته دوی سره ولاړی خدای څوک د پلانې څوک د پلانې خو ستاسو علاقې نه لري ستاسو ملکوم نه وي زه په تابانه خو ګمان د کم زینو کوم چې ته به باندې خو ګمان وکړه څه ضرورت ته دې تاسو سره کینی څه ضرورت دې تاسو سره پاسي ولی تاسو سره بغاړو ګرځي ولی ته به دوی باندې خرچي کې نه ولی زموږ د دماغ څخه ختم شي ویل د قیو سوچ په دماغ کې راځي او بیا دې الکانو ته زما د نصیحت ته کوم الکان چې کشران دي یا ګیرو بریتنی یو الله سبحانه وتعالى حسن ورکړي هغه ته زدا وېما چې د مشرانو سره اسی مکه نه پاسي سیوای داغه مشرنه چې هغه ته پته چې هغه دیندار سره دی یا مثال کې استخپل له ستبي یقین دی اعتماد پدې خیر دی نن سبا زه ما بیان په ول کې وګورم زه خبره خصفا کوم نن سبا دا چې کوم وړول لکان دي کنه نه دوی 100 ریالو تم ضرورت دی د دوی 100 روپو تم ضرورت دی د دوی 500 روپو تم ضرورت دی کنور سره کېږي په موبایل کې خو په انټرنیټ سٹارټ شي کنه ها په 100 روپۍ باندې انټرنیټ ولګي ځان له پیکیجو کې پاکستان کې پیکیج راوته په 100 روپۍ باندې پیکیجو کې یو هفته خو په انټرنیټ چلولای شي کنه و د څه د پیسې نشي کور نو ته د پیسې نه راځي او یو خبيث مرزي ولاړلې 100 روپۍ شي دی ورکول دا لک لړ تباشو دا ژوند بالکل تباشو نو زه دې الکانو ته د نصيحت کوم اولنې نصيحت خدای کسانو ته کوم چې بلی مرز کې مبتلا دي دویم هغه کسانو ته هغه الکانو ته چې ګورځان لري ساتي دي قسم خلکو دوی بدل ژوند تبا کی دوی به خراب کی دوی به په شرمونو و شرمای سوال به دا خبره به ته راځي کی ژوند به ټول تنګ شي بلکې دسی واقعیت به شي چې به ځان پنسي کړي یمه خبرو چې پنجاب کې واقع راغلی و او ویډیوګانې د لکان نه کړي په دې ټي وی باندې ډېر چلی دا په هغه کې دنیا لکان ځان پنسي کړي ولې ځکه چې ویډیو ته جوړه کړی دا ناغله کوس لوي شوی دی واده کړی دی د بچو سره نه ستدیو ته ویډیو چلی دی به ځان وجنی نه دریم نصیحت زما مور او پلار ته دی کم چې د دې ماشومان ول الله سبحانه وتعالى ورکړي دی او چې نعمت ورکړي دی حفاظت وکړي د دې حفاظت دي چې وکړي چې ډیرو ته مپرې دی په کوم ځای کې چې صرف جرګانو شي ګالته مپرې دا ماته مو چې شخص ته بدګماني کې په خلکو باندې د حفاظت یو طریقه ده څه ضرورت ته ماشوم ته څه ضرورت ته کشر ته جدي به ډیره کې ناشته هیڅ ضرورت وته نشته او ته په ډیره کې د یو سړي ګارانټي والی د دوه بوالي درې بول ټول بوالي چې دا ټول چې مؤمنان دي چې دې واقعیت به ګرالو چې پلار په لور باندې حمله وکړه نور به ته بچا به دې چې دغه کې چې نه خیر دې دا خسړې دي نو چې دې مور پلار ته دا وایم چې ډیرو ته جرګانو زیته خپل واړه مپرې دي د چا سره وزي د چا سره رضی معلومات کوي د چا سره کینی پاسي دا سړي معلوماتو کا د سړي مرزي خو نه دي پدې کې دا مرز خو نه دي مرز بګي بچي دي مړه قبل خاص کر سکول ته چې کوم بچي لګي مدرسې ته لګي نو خو پوره معلومات کوي د سکول او د مدرسې د مرګرو ځن غافل کوي
موږ زره په الله قسم خورم ګورې زمونږ د بچو تربیت زمونږ نه ګډوډ شو زمونږ بچي زمونږ د لاسونو ټول لاړو وته خاص کر د مسافرو د مزدورو د پیسو موږ خراب کو ته به کروڑپتی شي لکپتی بشي خو چې زوی د اهلی تاسو کو ته به کروڑپتی لکپتی شي خو ریاض بالله الله دې سي نه کی خو چې ته یو کس لور وته خیر د بل چا سره د سو غټل ته دین خو غربت خنه چې سړی ته یو ټیم روټي دی نه ملایږي خو عزت وې کنه تخپل بچو حفاظت وکي یو طریقه د بچو د حفاظت دا چې دا موبایل انټرنیټ دا غټ انټرنیټ دا شینه مینه دوله مور کوی وګورئ په دې کې وسره مرګري پیدا کی ویني نن سبا ابلوز می انټرنیټ کته نو زه زموږ په انټرنیټ باندې صفحات ته دعوت لپاره اګورو نو په دې کې داسې وړوړه لکان هغه چې کوم تصویران خپل ورکړي دي چې زړه د الله قسم خورم کته هغه په جنې کې پرخو کی په دې حالاتو کې د نبی چې کوم شرمخان خبيسان ناشتي او ماب کی په دې تصویر سره رابطه کوي په دې فیسبوک په دې یوټیوب په دې ټوئیټر او بل شي رابطه به وسرو کی سوال به دې بغاړي کې ناشي څه زما پلانې مرګره بلدا چې کوړه ماشوم سامان ډیر وروړي یو ورځ سره موبایل په جیب کې پروت دی بلوزي بوټان نیوي چولی بل دې تحقیق وکړه د سادهګان مالي دي چې سره وته وي ستاسو در دې خمرګری دی غول ورکي معلوماتو کمرګری ولیدل دا ورکي موږ له چا سره نکړو چې دا موبایل والا ستاسو دا بوټان والا ستاسو دا چې دل مرګره ورکي خو چې لیکنه د دې پلانې د زویم د دل مرګرو سور نکو په پلانې غلسو دل ورکي تحقیقات وکړه زدانین چې ته په زوبان ډایرک بدګماني باندې کې خو تحقیقات خو وکړي کړه دوی موريده پوخا وخت دي چې هغه وداسي وخو او چت خلک او چت انسانان زمونږ مشران زمونږ پلر نکه کدا واقعیت ور دغه پاک خلکو د قصې نه حیا ولا خلکو په یو بل سره مینه محبت وس ګره په خپل نږدې سړي باندې هم یقین نه کوي چې د سره زما د زوی زه خیر د سره نه معلومات وکي دې سړي دینداری څنګه ده دینداری خدا د الله نه ری به خیر دی شام سړي دغه باندې کې د زما د مور پلارته نصیحت دی او بیا موږ ګوره زما مطلب دا نه دی چې بچو باندې بدګماني وکي خو یو طریقه خو جوړول غواړي کنه بچو حفاظت وکړي او خولي طریقه ته وخم لنډه د علماء سره کېنوا د عالم سره چې کېنو او د عالم خبرې د ووري او د دې عالم سره چې به تقوا داري او الله ول علم ورکړي دا بچي به دغه په لار رواني چې دغه په لار دی روان شو نه دې غلطو کارونو او غلطو خلکو نه شو هغه بچو خپل بچي په قرآني حلقاتو کې په مدرسو کې د نیکانو خلکو په مجلس کې پاږي کې کېنوي چې بده باندې نیکانو خلکو اثر وشي او په دې کې یو سړیتوب راشي سړیتوب دا ماشوم دې ته مبرېږي جنکو د حرکت چې کې د به خرابي او زه ټول خبرې ګوره د زړه د کومې نه تاسو ته کوم ګوره چې تاسو د بچو زمونږ د بچو حفاظت وشي صرف دغه مقصد دی چې کله الګ د جنکو په شان چلونه کول وی وا گزار ولا ورکا وی نه سره کې تعالی سجله جنکو په شان چلونه کوي ټول کوګو ګرځي سجله تعالی ولې تر ګیره لري کې ګیره سره لري کې ګیره پرې ده ګیره چې په مخ پرې خو د دې سو خال نه راځي کې پته یې اسمره ده اسمره سوک نه چیړي اسمره چې چیړي خو ځل ځاخه ګوري خو چې الګ ګیره پرې صفا وهلي او بینن سمجي دکان ته ورشي او ته سرخی پکار دوی کم وې د لکانو کې جنکو او دا سرخی لګولي ا دې په لار رواني دې به څنګه بچي چې دې سرخی لګولي نکله چې تاسو کور کې دې ماشوم ولید او هغه د الکو او د جنکو په شان چلونه کول او د جنکو په شان تنګ لنډي جامې جوړي وی واسي دې ټیم کې وهل د دینداری ده دې ټیم کې وهل د سری د دینداری ده ورور ته سجل ده نیغ به وشي نیغ د سړو په شان ګوري کګړ وړ مې ولې خیر به نه دا ماشوم به دنه بس جوړیږي د دنه بس سړی جوړي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما او چې انسان دی حجاج بن یوسف به ټوکړي کړو کابه سره جوړن کړو او د پلار زبیر ابن عوام الله اکبر دوانو چې انسانان دي زبیر ابن عوام رضی الله عنه مور دومره سخت و په مکه کې اسی به وو اسی نغه نور زنانو بوته وي مړی کې چاړه راواله لکه څنګه زنانو الالک ساده دښمنی ده ویني زغوړ چې د شخص سره جوړ شي نه دي چې کله د ځواني ته نه ورسې چا سره په مکه کې جنگ وشو اسی یو څه کولور کوي داغه غاخونه مات کړو
یو خلک راله مور ته شکایت کوي استاد زوی دا چر کړ د خنداش نه شو هغه ته وي موږ ته وایي زوی د خاندي وي د ورځ له خو ما د دې سکو ناغه به دې سخو او به چې د سخ سړی مسلمان شي او به د پیغمبر مرګري شي عجیب انسان په اسماني چې روان زبیر بن عوام د خپې په زمکه لګیږي دومره دنګ انسان او د دې زوی د بیره د پښانو اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها د به ځان سره زنګل ته بوتو چې تلرګو سره پر بلړو د به الته پرې خدا به کور ته لاړ چې دې شي تکړش پلاری وفات شو عمر بن خطاب رضی خلافتو نو عمر بن خطاب نه بداواله یریدو ابو بکر صدیق چې وکړه بلار روند واړو بس منډي والی تلو بس اډین نه راو عمر بن خطاب نه ټول منډي کړي نو دې ماشومان په لارو کې لار کې لوبي کولې او یو پکې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ولاړ هغه دې وړو سلوبي کول امیر المؤمنین چې راغی ټول منډي کړي او منډي کې څوک راغی امیر المؤمنین راغی سیوای د دې په منځ کې ولاړ ابو زراغه په دې سره الله کې ویزویت ټول ویری وتنه یری هغه چې امیر المؤمنین نمی ګناه کړی د چې دنه پټېګم او نه لار تنګ د چې ته پرېدم کولا ولر ابو سترګو کوخ کړالي ویل دې د پلار مې رحمو کې بالکل غپلار دتلې داسې ځامن پکار دي چې هغه کې دنه سړیتوبي به کې دنه دینداری په دغه ځواني بسو کې ټول عمر له لاسونه دي سنوري کاګه وګرځي او څنګه ولندې جامع چې ور په دې ځواني کیسه الله سبحانه وتعالى